دا اسلامی قمری میاشتې لومبه میاشتا عربی کې وته محرم وای او زمون پښتانه وته د عاشورې میاشت وای. څنګه انګریزي میاشت د جنوري نه شروع کیږي دارنګه دا اسلامی میاشت د محرم او د عاشورې نه شروع کیږي. د دې میاشتې د نورو میاشتو په نسبت لږ فضیلت راغلی دی او خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې په خپله بیان کړی دی. نو د هغې متعلق درته یو څو خبرې عرض کوم. زما ورونو دا میاشت د محرم دا عاشورې ده او د دې دا فضیلت یوازې په اسلام کې نه دی، د اسلام نه مخکې دا یو برکتي میاشت را روانه وه. عربو په کال کې 4 میاشتې دا ډېر د احترام میاشتې ګڼلې او د دې 4 میاشتو به ډېر عزت او ډېر قدر کو او هغې ته به اشهر حرم وی. هغه یو د ذیقعدې میاشت وه کم ته چې مونږ د میانې میاشت وایو، بل د ذوالحجې میاشت وه کم ته چې مونږ د لوی اختر میاشت وایو، بل د محرم میاشت وه کم چې دا اوس شروع ده، او 4 رجب چې مونږ ورته زبرګه وایو. د جاهلیت په زمانه کې د حضور پاک نه مخکې به عربو له دې 4 میاشتو خیال ساته، دې کې به جنګونه چا سره نه کول، دې کې به اغلاګانې او ډاکې نه کولې او د دې به ډېر خیال او تقدس ملحوظ ساته. حتی چې بعض کافرانو هغې به د خپلو نیزو نه اوسپنې ویستې او دا چې کم خپل لیندې یې وې د هغې تارونه به یې وسپړدل او تورې به یې په تیکو کې بندې کړې، اویزان دې به یې کړې. وی هسې نه جذبات په انسان غالبي او چې ته په غلطۍ کې چا سره جګړه جوړه نه شي او نیزې پسې غشي تورې پسې منډه ونه وه، لکه سړی چې د تماچې نه کالتوس یو طرف ته وغورځوي دقسې به یې کول. دا اوسپنې به یې دا وسلو نه لرې کړې او ټیکو کې به یې بندې کړې چې غلطۍ کې زمونږ د لاس نه په چا غزارو نه شي. او که د پلار قاتل به وله په کوڅه کې مخې له راغی نو سر به یې ښکته که هغه ته به یې غږ نه کو. دونه یې د دې میاشتو احترام کو، د دې ډېر لوی قدر کو او ډېر لوی عزت د دې میاشتې په جاهلیت زمانه کې کافرانو کو. نو ګوره زمونږ په شریعت کې خو د یو میاشت او د بل میاشت فرق نشته. د مسلمان وینه تویول حرام دي په ټولو میاشتو کې حرام او په ټولو ورځو کې. د مسلمان عزت دا به سړی برقرار ساتي، دا یو میاشت سره تعلق نه لري چې 4 میاشتو کې مسلمان عزت ساته او په نورو کې بې عزتي کوه او یا په چا باندې غزار کوه او د چا وجود ته د چا مال ته د چا عزت ته تکلیف رسوه او د 4 کې مه رسوه. شریعت ته د مسلمان وینه او د مسلمان عزت او د مسلمان مال دا محترم دی او دې ته د عزت په نظر کتلی دی او د دې وینې بېځایه تویول او عزت بېځایه اغېشتل او مال بېځایه د مسلمان اغېشتل دې ته لوی جرم ویلی دی او دا د کال په ټولو میاشتو کې او د شواروس په ټولو منټونو ګنټو کې یو شان فیصله ده. خو چونکې هغې د دې 4 خیال ساته نو نبي علیه السلام ورسره 4 منلې. زما احترام خو د ټولو دی، خو زه د دې 4 تاسو فرق کوئ نو شریعت کې زمونږ ټولې مونږ ته برابر دی. ښه ده چې دا 4 تاسو منئ مونږ ټولې منو دا هم پکې منو. دا عزت نبی علیہ السلام د دې 4 میاشتو برقرار وساته، د نورو موضع برقرار چې بالکل څنګه تاسو له احترام کوئ مونږ به احترام کوو. دا ولې ورو دا د دې میاشتې د 10 تاریخ ته وجه نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تاریخ 2 څیزونه بیان کړي دي، نور څه نه. 2 څیزونه یو روزه او دیم په دې ورځ کې خپل بال بچل او ښځو له ښه روزي ورکول، بس نور قصې پکې نشته. چې زمونږ خلک ځي او په دې ورځ باندې اوس خو خیر دا رواج ختم شو، پخوا په قبرونو به اوبه اچولې. هلکه دا ولې وی په دې ورځ حسن او حسین شهیدان شوي دي. یو خو حسن صاحب نه دي شهید شوي په دې ورځ، حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوي.
زمون خلق خو نه پوهېږي. نو یا تږي نو دا اوبه ځکه په دې قبر اچو، نو دا د جاهلیت خبرې دي. تږي هغه غریب د دنیا نه تللی دی، او قبر د پلار په او اوبه د پلار په قبر اچي، د مور په قبر اچي، دا اوبه هلته رسي څه هغې په ځای خیرات وکړه. د دې روز سره تخصیص نه لري، هر روز چې خیرات کوي شربت پچه وسکا اوبه وسکا، الله د دې ثواب حضرت حسین رضی الله عنه ته ورسوي. خیر و خلاص. دا نه چې په دې یو شپه وځي او په قبرونو باندې مسور څوک اچوي او څوک پې دال اچوي. او پخوا اوس نشته دا مشرانو ته پته ده، پخوا دا سخت رواجو، خلکو به ډنډې جوړولې او به تیلو کې اچولې، هغې ته به اور ورته کو او هغه به په هوا کې ویشتلې، او په بل به څه کول، بل به د کوټې چتونو ته وختل. ما ته یاد دي زه ماشوم وم، نو د کوټې په چت باندې به په دواړه لاسه باندې را کېښودی او د حسن او د حسین نومونه به یې غېښتل. یاد دي دې مشرانو ته که او بل به څه کول، شګلولې به یې کو. نو شګلولې ختم شو، ماشومانو باندې به سوال کو، وی دا د حسن او د حسین تاسو ملنګان یې، او د حسن او حسین سوال. نو په لوښي کې د جومات نه به یې راهیر راوړه، هغه په شکري کې کېښود او ماشوم به هغه په سر کو او په کورونو کې به ګرځېده. نو په یو هغه راهیر به یې کولو کړی، نو چا به وله پکې غنم اچول، چا به چینې اچول، چا به جوار. دا شکر دی چې دغه رواجونه خدای ختم کړل. ملنګي او سوال حرام دي، که ته د پیغمبر ځان ملنګ کې او که د صحابي ځان ملنګ کې، دا ټوله ګناه. بعضې شعرونه کې راځي که نه چې زه به ملنګ یم ستا د در او ملنګي به کوم. زه ملنګي دلته هم ګناه ده ولته هم ګناه ده. سوال کول پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې حرام کړی دی، یوازې په تورنځو کې نه ځای کې سوال کول حرام دی. دا مه وایه چې ستا ملنګ یم او خیر به غونډوم، دا په شریعت کې منع دي خیر غونډول. په شعرونو کې څوک وایي او که په نظمونو کې وایي. نو دا شګلولې به غونډېده، خلکو به غونډه. شکر دی دغه رواجونه خدای پاک ختم کړل. دا رواجونه به نه کې، دغه دوه څیزونه دي پکې. یو د دې ورځې روژه نیول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی د رمضان د میاشت نه پس بهترینه میاشت د روژې په نسبت دا د محرم میاشت ده. په بخاری ترمذی کې حدیث دی د نبی علیہ السلام مبارک، بهترینه میاشت د روژې دپاره دا د محرم ده، دا هغې نه پس. او یو بل حدیث کې راځي حضور پاک فرمایي وی چې چا د عاشورې د ورځې روژه ونیوله، ده به خدای د یو کال ګناهونه معاف کړي. دې فایده شوه. ګوره چې څه پیغمبر علیه السلام فرمایي مونږ دغه کوو، نو هغې کې به خیر او برکت به انشاءالله. د یو کال ګناهونه درته خدای پاک په دې معاف کوي. او د دې روژه د بعضې فرض وه مخکې. بعضې علما وایي چې د رمضان سره منسوخ شوه. شاه صاحب انورشاه کشمیری رحمت الله علیه نور علماو لیکلي مخکې دا روژه فرض وه د عاشورې. حضور پاک ته چې لومبۍ روژه فرض شوه نو دا فرض شوه. او دا آیت چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، دا وی د دې عاشورې په حق کې د آیت نازل دی. او تشبیه د نورو امتونو سره په ذات او وصف په دواړو کې ده. څنګه په نورو امتونو د عاشورې روژه فرض، نو زمونږ په امت مخکې د عاشورې روژه فرض. یو د عاشورې بعض علما پکې عرفه هم یادوي، د عرفې روژه هم فرض مخکې. او په هره میاشت کې ایام بیض ورته وایي، 3 روژې، 14مه د اسلامي میاشت دی او 14مه او 15مه دا 3 روژې د رمضان نه مخکې په موږ فرض وي، او دا په نورو امتونو هم فرض وي. 3 په هره میاشت کې، 14مه، 14مه او 15مه د اسلامي میاشت، او یو عاشوره. او څوک پکې عرفه هم داخلوي. نو ټولې څو شوې؟ هره میاشت کې 3، نو 12 3 36 شپږ دېرش خو دغه شوې. او د عاشورې یوه ورځ نو 9 دېرش شوې. او که د عرفې پکې حسابی نو 8 دېرش، دا مخکې فرض وې. نو چې کله د رمضان روژې فرض شوې، قرآن شریف کې الله وایي کما کتب علی الذین من قبلکم، دا روژې په مخکې امتونو هم فرض او په موږ هم فرض. حضرت شاه صاحب لیکي وی یو خو هغې سره تشبیه ده، او دویم راځي ایام معدودات، د شمېر ورځې. نو دغه د شمېر ورځې وې که نه، هره میاشت کې 3 او عاشوره او عرفه. وی رمضان ته نه دی مراد، ځکه د رمضان ورځې په شمېر نه دي، هغه کله 10 او کله یو کم 10 شي، هم مخصوص شمېر نه لري. او بل د هغې روژو یو حکم هم ده
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فمن څنګه دی ایام معدودات فمن چې څوک دې کې رست راځي چې کوم انسان دا روزه په دې روزه طاقت شتا او که طاقت یې نشتا هغه متعلق رست راځي هم په دغه آیات کې رست راځي چې انسان دا روزي اوننيسي نو خیر دی فدیه دی ولا ورکی رستو دی فدیه وکي على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نو علماء خدا وی چې لا یطيقونه او یا نور تعویلات پکې کوي او شاه صاحب وینا وی دغه روزو دا حکم چې تعالی اختیار او طاقت بل لرلم شو نو استاخوخه او روزي دي او فدیه ورکي دا رمضان خو کې طاقت لرل شي نو فدیه بنا ورکي روزه بنسي نو بیا چې دا آیت نازل شو چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه نو دغه روزو فرضیت منسوخ شو او مسنونیت او استحباب یې سم باقی دي څه مطلب شروع اوس د هغه روزي فرض نه دي اوس د رمضان روزي فرض دي لیکن اوسم که څوک دا روزي نسی نو سنت دي درې روزي په هر میاشت کې دی لسمه څوارلسمه پنځلسمه چې اوسم کېږي نو دا نسی ښه درې روزه یو نیکی الحسنه بعشر امثالها نیکی یو پلستا نو دا درې ثواب د څومره روزو شو د دیر شو نو چې هر میاش کې ته درې روزي نشه داسې شو لکه چې ټول میاش ته روزي ونیول نو ټول عمر دې روزي نو دا خیال ساته په جمع کې روزي ثاني دیار لسمه د اسلامي میاش ته اوس ورلسمه پنځلسمه دا کوم وس کېږي دا روزه نشه او بل د عاشورې دروازې روزه نیسه د یو کال ګناه په الله معاف کوي حضور پاک چې کله مدینه منورې ته تشریف یاوه نو د مدینه يهوديانو به دا روزه نیوله د عاشورې نو تاسو یې ته وکړه وی تاسو دا روزه ولې نیسه وی په دې ورځ الله زموږ پیغمبر موسی علیه السلام د فرعون نه بچ کړی دی او فرعون یې هلاک کړی دی موسی علیہ السلام بدل چې کله فرعون روان شو سره د خپل لښکر او موسی علیہ السلام سره د خپل قوم په دریاب ورغی الله وتعالى نه خوځلې نو چې وکتل په دریاب ورغی وی الله دا خو په دریاب راغله او دغه دی لښکر د فرعون په زور او شور کې مونږ په سر روان دي سوکو الله وی فکر مکو ځه په دریاب ورشه چې ورغی وی کونټه دریاب لیاوس کونټه دریاب لیاوړه او چې دریاب له په کونټه تصور کا نو خدای پاک په دریاب کې 12 لارې جوړې کړې کولا او مزیدار اعلی او دریاب او به وت شفاف کړه تک سپینې د شیشه او 12 قومونه هر قوم دی په جدا جدا لار ځي او دا غوبې داسې لکه د شیشه وي چې دوی باندې hebat یو بل کې چې هغه قومل تروان دی غال تروان دی او اوا پکې خدای فورا اولګ ولزمکه وته په دریاب کې اوچا کړه دوی ور روان شو چې فرعون څنګه راغی نو مرګرو ته وی زما زور مولید التنه چې راخکار شم دریاب را توشلید دا او چالاک او کنه چې څوک دا نه وکړي د موسی علیه السلام معجزه له موږ په ایمان وروړو دا زمانه زور اوشته اول ته پته و چې یو ځلوشته زمم په وسوارځم اسنت جبريل علیہ السلام راغی په یو طریقې ولا اس په دریاب وردن نک او چې د دریاب میاس تور رسیدل نو التکی موسی علیہ السلام سره د قوم دریاب نه وته هغه وتل دی میاس لرال به کونټه ولا بیا یوسا چې کونټه یو ولا دغه سمندر دریاب پر راجوش خدای پاک ټول غرق دغه ورځ چې حضرت موسی علیہ السلام الله د فرعون نه بچ کې سره د قوم او فرعون سره د خپل ټول لښکر الله غرق او مردار کو ودا د شورې ورځ زمارو وی منځکا يهوديان علیه السلام ته وی مونږ په دې ورځ سره جنسو الله خوشاله الله پر روزه خوشاليږي روزه کې ډېر خیر ده کنه خپل خواهش ته خدای لپاره بند ډوړې تر سره کېږي ډوړې خوندور شي دی وجود په طاقت ته نه خرم خدای ته خوشاله نفس نه خوشاله او بوته مې دل کېږي تګې دا په دې د ما نفس خوشاليږي نه خوشاله نفس تا خوشاله او نور خواهشات د خځې متعلق د بیبي تقاضا هغه نه پوره کوم الله په دې د ما نفس خوشاليږي دا درې سيزونه انسان متعلق ذات شوق کوي او تا خوشاله بس نو پروژه ځکه الله خوشاليږي نبی علیہ السلام رد نکړ دې د حضور پاک رد نکړ
دیولې ورته چې دروغ وایي موسی علیه السلام خو په دې ورځ نه دی بچ شوی او فرعون خو په دې ورځ نه دی هلاک شوی، بلکې نبی علیه السلام اعلان وکړ وی نحن احق بموسی منهم ای باتباعه، موږ د موسی علیه السلام په تابعدارۍ د دوی نه زیات مستحق یو. دوی خو په دروغه مني، موږ یې په سچه منو، موږ یې ټول تعلیمات منو. نو چې څنګه تاسو مخکې دا شورې روجه نیوله اوس یې نیسئ. نبی علیه السلام دینه څه معلومه شوه دا رد یې ونه کړ چې موسی علیه السلام واقعي په دې ورځ د فرعون نه سره د خپل قوم خلاص شو او فرعون دشمن خدای هلاک کړ. یو ته دا مسله معلومه شوه. بل ته څه معلومه شوه؟ د یو پیغمبر تابعداري کول، دام ته معلومه شوه. او دریم څه معلومه شوه؟ د یو پیغمبر په کامیابی او د پیغمبر د دشمن په هلاکېدو د خوشحالۍ اظهار کول. بل ته څه معلومه شوه؟ بل د انسان غټه خوشحالي دا ده چې دی پکې عبادت وکړي. اختر دی زما رکوع دی، نو زه پکې د اختر لمونځ کوم، ګوره الله به خوشحاله شي. لوی اختر دی، نو زه پکې قرباني کوم، الله به خوشحاله شي. د مسلمان اختر څه شی دی؟ ادا دی چې داسې عمل وکړي چې دی په هغې الله خوشحاله کړي. نو چې تا الله خوشحاله کړ، نو د خوشحالۍ کنجانې خدای سره دي، نو تا به هم خدای خوشحاله. دا چې معلومه شوه چې د موسی علیه السلام تابعداري او د فرعون په هلاکت خوشحالي د دې لپاره بهترینه خوشحالي دا ده چې د خدای خوشحاله کړم او روژه ونیسم. دا خبرې ته معلومه شوه. نو نبی علیہ السلام صحابو ته دا روزه مسلسل څنګه چې مخکې نیوله اوس هم دا روزه نیسي. خو د وفات نه یو کال مخکې نبی علیہ السلام یو اعلان وکړ، یهودو هم نیولو مسلمانانو، نو تشبیه د کافرو سره ممنوع ده. نو اعلان یې وکړ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، وایي که آینده کال جمدی پاتې شم نهمه به مو سره نیسم. خو آینده کال علیه السلام د دې دنیا نه تشریف یاوړ. دې وجې نه زمونږ فقهاو لیکلي دي چې یوازې لسمه به اوس نه نیسې، دا مکروهه ده، نهمه ورسره نیسه، او یا یولسمه ورسره ونیسه. خو د نهمې پیغمبر علیه السلام تمنا کړې ارزو، نو نهمه ورسره نیول پکار دي. نو د دې میاشتې نهمه او لسمه دوه ورځې روژې، دا خو پکې یو حکم شو. دوستان چې څومره یې تاسو په خپله ونیسئ او زنانو ته مو وایئ ښه فایده پکې ډېره زیاته ده. او د جمع روجو ته خو غنیمت بارده ویلی شوی دی، اسان او خشته ښکلی اسان غنیمت. نه پکې سړی تږي کېږي او نه پکې سړی وږي کېږي، ورځې لنډې دي او ګرمي پکې نشته. او شکر دی تاسو خو دې د رمضان میاشت په ډېره سخته ګرمۍ کې نیولې ده، دا درته اسانه ده. خدای دې هم قبولي کړي او د دې دې خدای توفیق درکړي. نو یو پکې دا روژه ونیسئ، دا یوه شو. دویم پکې څه حکم دی د شریعت؟ دویم حکم دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي من وسع علی عیاله، چې چا په دې ورځ په خپل بال بچ باندې فراخه روزي وخورا، نو دله به خدای ټول کال فراخه روزي ورکړي. دا بل حکم. او د دې حدیث متعلق صاحب د مرقات مولا علی قاری رحمه الله لیکلی دي چې د دې بعضې سندونه د صحت ته مرتبې دي او بعضې د صحیح مسلم د شرط موافق دي. دا مضبوط حدیث دی. نو خپل بال بچ له ښه روزي ورکول په دې ورځ، او خپلې ښځې له او خپلو بچو له چې کوم ستا په دغه کې داخل دي، په غیږ کې پراته دي. څه مطلب؟ چا ده چې ته عام ورځو کې ډوډۍ راوړې، خور د سره په کور کې ده، دا هم دې په عیال کې داخله ده. د چا مشقت چې ته برداشت کې، نو هغې له ښه روزي ورکه فراخه مزیداره. چې کم د چا روجي نه دي نو هغې له د غرمې ورکه، او که بالفرض د چا روجي دي نو ماښام وله ورکه. وسع علی عیاله، فراخه روزي ورکول. فراخه څه ته ویلې کېږي؟ لکه مثلا بعضې وخت کې ډوډۍ کموي نو خلک نیمګړی ماړه شي، ترکاري کموي نو خلک پوره ماړه نه شي، نه ورته کېده مخکې چې هغې وایي بس دې ته فراخه روزي وایي. ډېر اسراف هم ګناه دی فراخه روزي. او ښکلې روزي د فراخۍ نه بعضې علما خشته او ښکلې روزي اخلي. زه به چې د میلمستیا ډوډۍ والم، لکه سړی میلمه له چې میلمستیا کوي، په دغه ورځ د خپل کور والا له میلمستیا وکړو دی بچو له، او خشته ښکلې ډوډۍ پرې وخوره. دا دوه څیزونه په دې ورځ کې ثابت دي. د حدیث راوي د حضرت سفیان هغه وایي ما د پیغمبر علیه السلام په دې حدیث عمل وکړو. نو چې څنګه نبی علیه السلام مونتی نو ویلو اقسم یومونته، زما روزي فراخه نه وه، په دې مې عمل وکړ نو خدای پاک راله روزي فراخه کړه. دا دوه عمله شو. خرو روجه نهم او لسمه، دا دوه ورځې.
او په لسمه ورځ خپل بال بچلا د کور خاوندانو له فراخه روزي ورکول. بس دا دوه پکې ثابت دي، نور عملونه پکې نه دي ثابت. مبارک ورځ ده، ډېر لوی پیغمبران او خلقو سره خدای پکې ښېګړې کړې دي، لکه حضرت آدم علیه السلام توبه خدای په دې ورځ قبوله کړې ده. او بعض علما وایي چې د آدم علیه السلام ختم د جمعې ورځ مو د عاشورین کې خدای را یو ځای کول. او حضرت نوح علیه السلام د کشتۍ چې د جودي په غرو درېدلې وه نو هغه هم په دې ورځ وه. او حضرت ابراهیم علیه السلام د اور نه چې د نمرود د اور نه خدای محفوظ راو سالم وی هم دا ورځ وه. بلکې بعض علما لیکي ابراهیم علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی دی، او بعض علما لیکي چې ابراهیم علیه السلام ته نبوت او پیغمبرین په دې ورځ ملو شوې ده. او بعض علما دام لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام ته خدای خپل خلیل وی، ته زما خاص دوست دی، وی دا لوی تاج د خلت او دا خلیل د صفت دا ابراهیم علیه السلام ته الله په دې ورځ ورکړی. دا لوی تاج دی چې چاته خدای پاک وایي ته مې خالص دوست دی، ستانه ښکلی او نږدې په دغه زمانه کې زما بل دوست نشته، د ټولو نه زیات راته نږدې. او د موسی علیه السلام خو مې درته ووایي، عیسی علیه السلام وایي الله تعالی اسمان ته خېجولی دی جمدی، دا زمونږ عقیده ده نام په دې ورځ باندې. ایوب علیه السلام چې خدای د بیمارۍ نه جوړ کړی دی دی په دې ورځ جوړ کړی دی. او حضرت موسی علیه السلام چې د مئی د حضرت یونس علیه السلام چې د کب د ګېډې نه خدای راوستی دی نو په دې ورځ یې راوستی دی. او حضرت ادریس علیه السلام متعلق الله فرمایي ورفعناه مکانا علیا، یو لویه رتبه والا خدای ورکړې ده، مرتبه هغې په دې ورځ ورکړې ده. او د حضرت یوسف علیه السلام او د هغه د پلار او د رونو ملاقات چې شوی و د مصر چې هغې له د اسمان فرښتې هم تماشې له راغلې، دومره یو منظر او خشته، نو هغه هم دا ورځ وه. بلکې څوک وایي چې د یعقوب علیه السلام سترګې خدای بینا کړې وې دغه ورځ وه. او هغه یاد یوسف دا یاد دی چې کمیس یې وراولېږه او دا زما د پلار په مخ واچوه، نو چې کمیس یې ور روان کړ نو یعقوب علیه السلام خپل بال بچ ته وایي او کور خاوندانو ته چې کوم سره هلته وی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، وایي که ما ته ساده نه وایه نو زه د یوسف علیه السلام خوشبویي محسوسوم. پیغمبر هغې وی تالله انک لفی ضلالک القدیم. و مقه زړې خبره یاد دی، یوسف پخوا مخوري شوي او ډکې به هم ني، او تو مقه زړې خبره یاد دی. نو چې کمیس یې ولا راوړه په مخ یې ورته ور واچو. قرآن شریف کې الله فرمایي فرتد بصیرا، نو نظر یې ولګېد. وی ما درته نه وي، ما له خدای هغه پوهه راکړې چې ستاسو نشته. نو څوک دا وایي چې هغه نظر واپس شوي دا د عاشورې ورځ وه. داسې نور پکې غټ غټ کارونه شوي. یو لویه کارنامه په دې کې شوې ده چې ظاهر کې یو لوی ظلم هم دی چې هغه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت دی. دې وجه نه بعضې خلک لګیا دي په دې ورځ تورې جامې چې او څوک ځانونه وهي او څوک په دې ورځ ویر کوي په دې ورځ حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. هلکه دا غلطې خبرې دي. د جمعې په ورځ چې یو لوی عالم وفات شي نو دا جمعه سپېره شوه او که دا سړی بختور دی ته وایه اوس سړی بختور دی. چا له خدای د رمضان اخیري لسو کې شهادت ورکي نو دا د رمضان اخیري لس ورځې سپېره دي، او که دا سړی بختور دی سړی بختور. نو زه دا نه وایو چې د عاشورې لسمه سپېره ده، داسې غلطه خبره ده، ورځو کې سپېرې نشته. بلکل دا حسین رضی الله عنه بختور چې خدای والا داسې عظیمه ورځ ورکړه. او شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده. شهادت نه تاسو خبرې د پیغمبرانو نه پس مرتبه د صدیقینو نه، او صدیقینو نه پس مرتبه د شهداو ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهداو متعلق لیکي چې ارواحهم فی جوف طیر خضر، د شهید شهداو روحونه به په جنت کې پشنو الوتکو کې وي، شنه الوتکې جزونه او الوتکې لها قنادیل معلقه تحت العرش، او د دې جالې دا به د الله د عرش لاندې وي. جس کم دی کېني پرانوی باندې
ایرپورٹ التا کوزیگی او دغا الوتکی بدا اللہ دا عرش لاندی کوزیگی ناغی رنوی و داغی ایرپورٹ دا اللہ دا عرش لاندی دی خدای سره نزدې نشو او تصرح من الجنة حيث شاءت وی چې کم ځای جنت کې راځي خو خل ته چکر لګي او خوراکونه وکړي کم ځای چې خو دا روحونه چې دا وجود قبر کې پروت دی د روح دا مقام دی جنت ته روح لا چې کم ځای خو پکې ګرځي او دا الله د عرش لاندې ټیکانی دی او قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وی چې کم خلق د خدای په لار کې مړ شو شهیدان شو دې ته مړ مه وایه دا جمدي دي تاسو نه پوهېږئ دا جمدي دي او بل ځای کې راځي عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم د خدای په نزد روزي خوري خدای سره او خوشاله دي ډېرې معاونه کې او یا کسان شهیدان شو نو اللہ تعالی جنت تا ورسول نو اللہ وته سغواړي الله چې سغواړو راکې او مونږ دا غواړو چې واپس دنیا ته ولېګا او مونږ جمدی کا چې بیا ستا په لار کې شهیدان شو حالانکه دوی سره انتهایی ظلم شو قسم دې چې سره حیران شي ډېر ظلمونه دي نه کا حضرت حسین رضی الله عنه سره څونه ظلم شوی د ظلم انتها تاریخ نشي بیانول دومره ظلم سړی حیران شي دوه یا درې یا د نبوت ګلونه غون شهیدان شو وینو کې اطلاقېدل خاندان نبوت لا یو بچی معصوم پکې پاتې شو ډونلانه د چا د لاسه دا هغه چا د لاسه چې د چا په نیکي ایمان دی ځان ته مسلمان وای چې زما په پیغمبر علیه السلام ایمان دی دا هغې د لاسه د ماشومان اطلاقېدل زنانه ته ورسره دقسې یوازې پاتې شو او د حضرت حسین رضی الله عنه سر یې پرې کړ او د کوفې گورنر عبیدالله ابن زیاد له ولېږه حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه فرمایي وی زه عبیدالله ابن زیاد دی گورنر ظالم سره ناستم چې د حضرت حسین سر یې ولا په کاسه کې راوړ اوهو تاریخ دا بیان څنګه کوي مولیان دا واقع ذکر کوي څنګه د اسمان ولې نشلیده او د ځمکه ولې نشلیده سره ولا په کاسه کې راوړ نو دې ښکلې ډېر خشته خلکو به د حسن صفت کو نو دې عبیدالله ابن زیاد سره یو چوکا وه دې پوجانو سره او دې خلکو سره دا سټیک غوندې نه دا څه ورته وایي دا چوکچ بینت ای ولا دې پوزې له داسې رابراو وي خلک وایي چې دا ښکلې دی داسې نه ښکلې دی حضرت زید ابن ارقم صحابی فرمائی وی میں چه ظالمه مکوا زما دی دا اللہ پا ذات قسمی چه ما محمد مصطفیٰ لیدلی چه دا پوزه اخبر کرده صلی اللہ علیہ وسلم اوی بے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہما ریحانتی من الدنیا دا زما پا دنیا کے کشمالیان دی کشمالو خلق بوئی که نبوئی نا محمد پخپل لیدلی منبر باندې حضور پاک دغه سناستو تقریر وکاو او دا دواره ماشومان او مور او تخپل جامع چولې وي جمعه ترالل نو دواره نو تیندکونه خوړل ماشومان د حضور پاک د وفات په وخت حضرت حسین د وو کالو تقریبا حضرت حسن د وو کالو او حضرت حسین د شپږو کالو وفات ماشومان راځي تیندکونه خوري او پیغمبر علیہ السلام دا رامنډې وای نبی علیہ السلام ټینګ نشو تقریر په ځای پرې خو ورکوس شو دوانه روچت کړ یو په دا یو پکې نو بل په دا بل پتول او سوي صدق الله الله رښتیا ویلي انما اولاد اموالکم واولادکم فتنه خدای رښتیا وای چې بچی فتنه ده دا دواره مولیدل چې تیندکونه خړل او رامنډې والے نو ټینګ نشو ورل روچت مکل ځان سره مکه قسم دی صحابه وی چې حضور پاک با پا منزه ولاړو نو دی به خپو کې تیرېدل را تیرېدل او چې په رکوع بشو د دواړو کونډو د منځ کې به داسې اوړېدل او چې حضور پاک به په سجده پرېوتل نو دا به ورته په املا ورسواره شو او نبی علیہ السلام به سر نه اوچت او چې خوږ نشي دا بچي دومره مینه بیا مې تاسو کو الله رسوله دا دې صادر کې دې سپورټ کړی
صادر اخوا کا نو یو خوا حسن او بل خوا حسین وی دا می د لور بچی په دې صادر کې پټ کینولې دي او بیا وای یا الله دې دواړو سره زما مینه ده الله تم سره محبت وکړه مینا وسره د بنو قینقاع د بازار نه حضور پاک را روان نو فاطمه رضی الله عنها کرا ورننه چې ورغه وی بچی می څه شو بی بی فاطمه والا دوار را وستل جرائے وستل دان تیرا نزدیک لن وی اللہ زما دی دوار سلمین دتا و سلمین اوکا دویا والا کرده او خصوصا حضرت حسین حارس یو صلیو دا غلور خوب ولید نو نبی علیہ السلام لرالا وی سیب یو دیر خطرناک خوب میولید دا سیرا پیدا وی سو خوب دیولید وی زناستاو او ستا دا وجود نچا دا وقی ٹکلا را پیکلا او زما غیق کے رو غرزولا تا دا وجود ټوکړه وخه چا پریکړه ماته راو غوړوله دا سه خطرناک خوب دی وی دا خو خطرناک نه دی ډېر ښکلی خوب دی وی سینګ صاحب وی دا فاطمه بچی به پیدا کیږي او ستا غیږ کې برابرو دي ته به پالې وی څه موده پس د حضرت فاطمه ماشوم شو او د دیتوب ټول خدمت یې ما وکړه ګوره خوب رښتلی شو او چې سینګ پیدا شو دی په شعبان سن 4 هجری کې پیدا شوی نو نبی علیہ السلام چې خبر شو نو فاطمه کرا ورغی وی ما خپل بچی راواله نو ولې را واستو نو لومبه ولا حضور پاک په خید وخت کې بانګ او پګس کې ولا اقامت لومبه وخت د نبی علیہ السلام आवाज وردن نشو او یسلم ولا خده به حرب پاره به کې جګړه ته وی نه دانو ولا بدلوم د حسین نو میګدو نو ولا حضور پاک په خپل کې خود حسین یو صحابی فرمائی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام لورلم وی چه ورلم وی ما ته وی حذیفہ خبری میں نه د الله رسوله وی یو فرشتہ وسراله پړومبی د الله اسمان نه راکوز شو وی ما ته وی چې زه پړومبی ځل رالم ما د الله نه اجازه غوښتې زم او په نبی علیہ السلام سلام اچو فرشتي به د الله د حکم نه راپم نشوان نو ما ته الله وی زلال شي اجازت ته سلام په واچوا خو یو خوشخبری مولا ورکا خوشخبری سلا ادا چې فاطمه سیدۃ نساء اهل الجنه سالو فاطمه بد جنتیانو د خذو سردار او داغي بچی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه دا بد جنتیانو د ځوانانو سرداران وی دې د خدای نو پیغام ما لرم شونډه به ولا خپلول قسم دا شونډه او ځان ته به نږدې کړل نو بویاول به هغه ماشوم چې لوی شو نو د کوفه خلکو هغه پرې ربي درده شهید که حضرت حسین رضی الله عنه او سره عبید الله ابن زیاد لیاو نو خدای دا غنم بدل واغشته څنګه واغشته دا عبید الله ابن مشکات کشتا یو راوی وی په د خدای یو بل بادشاہ مسلط کا او دې سره د مرګرو مردار کا او د دمشق په جامع مسجد کې ولا سرونه غرضول دا سرم پکې پروتو وی د تماشې لورلم وی چې ورلم نو خلق وی جاءت قد جاءت اغد راغلا وی چې دا سیاد یادې چراله وی چې میو قتل نو یو مارده غټه اجدها ارالا پدې سرونو کې ګرځي او دغه گورنر عبید الله ابن زیاد پس پیمو کې وردن نشو او بیا تروته بیا لا غیب شو بیا لک سات پر خلق وی قد جاءت اغد بیا رالا وی چې میو قتل بیا غمار روان وجدها پسرونو کې وړیدلا او دغه گورنر عبید الله ابن زیاد پس پیمو کې ورنن او تغیب شو بیا تروته وی سوزله می دغه سی ولیدلا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی وداو وی حضور پاک میں پدا سے حالت چې ګیر او سر مبارک د خور لړلی ګیرم ببر او سر مبارکم ببر او خور په د پاسه دوړې لوتې دي او ډیر زیات پریشان دي او خپه دي او یو شیشه وسره د پاغې کې وسره وینه وی مې چې الله رسول ډیر پریشان ہے دا بوتل کې د سره سدي او دا په وجود دا دومره خوري ولی پرتی دي وی شهید قد الحسین عنفا ام سلمہ د حسین قتل دتلو دا قتل تولانم دا دي وسنه
واقعي ظلم شوی تو بندونه وي چې ظلم نه شوی د حضرت حسین رضی الله یوازې هغه سره نه ډېرو صحابه سره حضرت عثمان رضی الله عنه سره څومره ظلم شوی یو صحابي په خپله وایي که اسمان د چا په ظلم شلیدلی او ځمکه د چا په ظلم شلیدلی نو وایي دا به د عثمان په دغه مظلومیت چې هغه سره کوم ظلم وشو هم به اسمان شلیدلی هم به ځمکه شلیدلی د خلکو څونه ظلمونه کړي دي د پیسو دپاره او د اقتدار د لالچ دپاره د 2 روپو دپاره څه شو هغه خلک هغه لالچیان خلق څه شو همیشه پاتې شو د هغې هغه پیسه څه شوه همیشه نصیب شوه د هغې هغه بادشاهي څه شوه عثمان صاحب ورته په دیوال د پاسه سر راوچت کړه ورته ویې خلکه وی ما ونه یو څو خبرې وی مدینې منورې ته چې موږ هجرت وکړو نو په مدینه منوره کې یو څو کویان خواږو باقي ټولې اوبه ترخې وې نو د یو یهودي کوي نو هغه به مسلمانانو له اوبه ورکولې په بیه خو چې کله به یې لخو او چې به یې لخو نه به یې ورکول نو نبي علیه السلام وفرمایل وی دا کوی که چا واغېشته او مسلمان ته یې وقف کړه هغه له به خدای جنت ورکړي نو یې زه لاړم او د یهودي نه مې هغه کوی په بیه واغېشته نو ما وقف که مسلمانانو ته دا ما غشته دی او افسوس هغه کوي چې ما غشته دی او مسلمان ته مې وقف کړی دی د هغې اوبه نن په ما بندې دي نو د دریاب ترخې اوبه څکم خوږې اوبه په غریب باندې بادشاه امیرالمؤمنین د حضور پاک 2 لوڼه پې واده وې یو واده وه چې وفات شوه نو بله یې وله په نکاح کړه چې هغه وفات شوه وی که مې 3 لور وه مې عثمان له ورکړی نو څو ځله د جنت زیري دویم ورته څه وایي وی دا جوماتو نو راکوټ نو ما خپلې ذاتي پیسې راواغېستې خپلې ذاتي پیسې او دا جومات مې پې کوله وکړه وی ظالمانو نن هغه جومات کې ما مانځه ته نه پرېږدی په خپل لاس مې جوړ کړی دی او کوله کړی مې او چې سړی څوک وجني نو په 3 وجې دي د وجلو یو دا چې هغه څوک وجلي قتل یې کړي نو قصاص کوي به نو ما خو څوک نه دي وجلی دویم دا چې زنا وکړي او واده کړی وي نو اله به وجنه وی زما دي د الله په ذات قسمي چې اسلام خو سکه په جاهلیت کې مم چې ته زنا نه کړی او دریم څه دي چې سړی مرتد شي نو وجنه به وی قسم په خدای چې مسلمان مرتدم نه ولې مې وجنه یې ملایکه هغه غریب د قرآن شریف د پاسه شهید کړ قرآن تلاوت کوي دی په ورده او یو ټکی وته وی ما ته د مخکول محبوب حضور پاک یو وصیت کړی دی چې تعالی به خدای یو کمیس درکړي هغه به د خلکو باسي خو ګورې ورکې به نه دا د خلافت کمیس په هغه وصیت ټینګ یې مځکې درته نه پرېږده څومره ظلم وشو حضرت حسین رضی الله عنه سره هم عثمان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره څومره ظلم شوی د عاشوره باندې د عاشورې د محرم په لومبي تاریخ هم دفن شوی دی ګورئ محرم نه 3 ورځې مخکې شهید شوی بازار کې روان دی او د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه یو غلام ابو لؤلؤه انګرو دا څه ورته ویل ور نو هغه ته وایي حضرت عمر صاحب ته امیر المؤمنین الحمدلله امیر المؤمنین زما چې کوم نیک دی مالک مې دی مغیره ابن شعبه نو ما نه دروازې پیسې دا غلامانو باندې کار کو چې ورځې دونه دیا پیسې پیدا کوي چا به دې غلامان ساتلي نو ما نه ډېره کرۍ غواړي وی څونه وی دومره وی دا خو معمولي خبره ده سړی دا خو ته پیدا کولی چې ته خو لواري کې بنا پیسې ګټې بس هغه ورته دا څه خبره ده دا مرګ خبره ده یو سړی چاته وي دا خو ته پیدا کولی شي دا څه د مرګ خبره ده بس هغه لکې واچوله یو جرنده به دله جوړو نو یو چاړه یو خنجر یې 2 مخیزې جوړ کړو او د زهر اوبې وله ورکړې او د سار مانځله راغې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به دا قانونو چې سار مونځ ته به اله ودرېده چې اقامت به وشو نو سړي مقرر کړي جمع ډېره زیاته وه
نو چې صفونه بنیغ شو په صفونو کې وسړي ګرځېدل هغې به یې صف صفونه برابر دي نو بیا به ویل الله اکبر صفونه برابر شو سړو ورته وي صفونه برابر دي الله اکبر قرت یې شروع کړه او عموما به د سهار په مانځه کې صورت یوسف وي غټ اواز یې ودرو او ناګانه د دیروت دا مجوسی غلام د به د اور عبادت کو دی مرئی او په چاړې په یو درې مضبوط غزارونه وکړل یو غزار یې په دې املا وکړو نو خېټې ته چاړه ووتله وینې ترې روانې شو زری عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د مټونې وزان په دې مخکې کړ زری د مټونې او دې سړي بیا څه چل وکړو صحابو رانیوه نو 14 کسې نور ووال څه پکې مړه شو نو بیا وی چې دا بلا څنګه راقابو کو د سره خو دوه مخې د چاړه ده نو یو صحابي په یو کوټ ته پاسه ور واچو ا کوټ کې ګیر نو زه ځان لاله خو بچ شو گرفتار یک رستو صابون والاوي وی موږ نور پوی نشو خو ځکه چې رش ډیر جاتو غنوا او تیارم په جمعات کې دومره پوی شو چې आवाज بدلو موږ چې عمر صاحب आवाज خو نه دا خو بل چا شروع شو عبدالرحمن ابن عوف په لندو صورتونو زرمون خلاص کړ دې کورته یاوړه یې ویلو حکیمان طبيبان ولا راغون کړ چا وی خبشي او چې په ولا په خله کې ورواړل نو هغه په په خېټه راووتل په ځای پیښو چې نه جوړي نو زه به هوش نو چې څنګه هوش کې راغی نو به په هوش کې راغی وی چوالم وی سیب هغه مجوسی غلام د مغیره ابن شعبه نو سوی وی الحمدلله چې زما مرګ د مسلمان منزګزار د لاسو نشو هغه چا د لاسو من نشم چې منځ کوي قبله ته دا شکر دی چې زما په وجه مسلمان دوزخ ته لاړ نشي الله منځ کوون کې دوزخ ته لاړ نشي پیدا کم یو وی دا هغه د مغیره ابن شعبه غلام وی دې ظالم ته خو ما سخت خبره نه وکړي نو بیا به وشش نو چې به په هوش کې راغی نو بیا تپوس کوي وی منځ شو کنه وی یو صاحب منځ شو بل منځ دونه اهمیت لري نو بیا به وشش نو چې بیا هوش کې راغی نو اله مال او براوله نو زری ولا او براوله زوی ولانو وی بچی ما ته بوا چې و داس کوم وی بابا وینې نه بیګي تیمم دی وخت کې تیمم جید دی مونږ خو یې کته سکول او بغواړي بیا سوي ګوره د مونږ اهمیت ته ګوره وی ما ته بچی دین مخایا ما د خپل محبوب پیغمبر نه دین زده کړی او واچو او به وته واچولې چې او به وته څنګه واچولې نو بیا به هوش شو ما ګور په وخت یو ځل او د سکی نو بس هغه وخت په بیا ټول منځونه کول شي نو چې بیا پرکاله شو پرکاله کې را پاسید وی مال الاخرا کې کینم وی بابا په ملاسته منځو کتاله خو دې وخت په اشاره منځ دی وی بچی درته مې نه وی چې ما ته دین مخای نو منځ یو نو چې منځ یو نو چا وته وی ځان په خلیفہ او نساء وی لک صبر وکړه عبد الله زوی ته وی ورشه بی عائشه ته وای ورشه وته وای چې زما پلار یو درخواست کوي درخواست دا دی چې ستا په کوټه کې کدی مال د یو قبر ځای راک یو خوا حضور پاک ته بل خوا زما بل مرګري ابو بکر صدیق دی نو که یو قبر ځای دی پکې راک لګوندې او دې دوړو دوستانو سره خاص شم نو څه خبره خو بچي زور به نه کې او دا به ورته نه وي چې امیر المؤمنین را لېږلې دی وخت امیر المؤمنین نه عمر بوته عبد الله ابن عمر چې څنګه ورغی او بی عائشه ته دا خبر ورکړه او تسوي ور صحابه قرباني ګوره کنه وی عبد الله دا خو ما ځان له وخت کړو ایمه چې یو خامې خاوند دی حضور پاک او بل خامې پلار دی ابو بکر نو زه به سره شم دونه مبارک زه دا سو پریدي خدا چې ستا پلار غواړي نو دا مې غته وقف کړ اپا کې خخ کې او ما د مسلمانانو مقبره کې خخ کړې د نور بیبیانو سره نو چې څنګه عبد الله ابن عمر راغی وی بچی څنګه خبر دی راوړو وی صاحب د خیر خبر مې راوړو چې تاسو څنګه خو خبر شو وی دا سبو کې دی وخت د جمدیم اسنه زما د وجنه د حیا د وجنه دا خبره کړي چې زمړ شم دوباره ته تاسو کې
چې مړ شو دوباره ته تپوس وکړه نو هغه ځای کې ورسره دفن کړه. څومره ظلم! دومره لوی کابر صحابي په دغه وهل په خنجر. حضور پاک یو ځل روان یو خو حضرت ابوبکر صدیق او بل حضرت عمر فاروق په خي طرف کې ابوبکر نو په خلاص او په ګس حضرت عمر اولیمه جمعات کې او سوي وی ها کذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ موږ د قبرونو دقه سپاسو. دا اسې دې پورې درته وایم نو دا بیا شورا د شپږو کسانو جوړه کړه وی ځان له بادشاه وخت کې په خپل میانس کې حضرت علی رضی الله عنه او حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه وینا شپږ کسان شورا می جوړ کړه دی بزان د بادشاہ وخت کې او زمازوی عبد الله ابن عمر به سره ناشتي او بادشاہي بدل نه ورکوي تاسو شپږو کې او کدی باسه مشورې سره شامل نو درې ورځې پس بیا دفن شو د حضور پاک په گاون کې نو چې پاک امر دفن شو دا شوري رومبه ورځ واقعي ظلمونه شوي دي ډېر زیات. حضرت حسین رضی الله عنه سره انتهایی لوی ظلم شوی دی لیکن ډېر لوی ظلم ډېر انتهایی ظلم لیکن شهید شو ظلم شو. اوس دا ظلم د وجه نه روز خو سپیره کېږي نه کنه روز بختوره ونه خدای ولا دا روز ورکړه بختوره روز بعض خلک په دې میاشت کې واده نه کوي نه واده کول شي په دې میاشت واده سمانه خو نه چې په دې ورځ کې ته واده کوي. البته د عاشورې دروازه روزه دا غیله ترغیب راغلی چې روزه پکې ونیسي نو که په دغه ورځ واده روزه نیسي واده په دغه وجه نه کوي نو بیا خبره دې روزه لا وجه چې د مسلمانان په پکې روزه ونیسي زبم پکې ونیسم او واده نه کوي نو په دې میاشت کې نکاح تړل یا روزي نیول او یا په دې میاشت کې واده کول دا په شریعت کې څه معنات نه لري. نو دا دوه کار شو په استاسو د پاره نه هم له سبا دا شوري ورځ او دا غي نه مخکې ورځ روزي نیول او بل په دې لسمه ورځ خپل بال بچلا او خدای له کور خاوندانو له فراخ روزي ورکول دا ثابت شو. ورځ کماله حکومت د ګل او د نه اعلان کړی د ګل نه هم ده او د نه ورځ دا لسمه ده راتلونکي ګل نه هم او د نه لسمه ده او زموږ د میاشتې چا څه نه دی ویل چې هغه نه کړی د میاشت ما تاسو یو ځای دوه نو چې چا هغه نه کړی نو بس دغه به ټکی بیا چا نه دی ویل. البته چې دا میاشتې ثبوت چا سره یو میاشتې ردینه مخکې تاریخ کې لیدلی چې دا غي په دې اتوار یا د ګل پر ورځ راځي د اتوار خو نه راځي خو د ګل راتلا نو بیا مونږ ته وایي مرګرو ته مونږ بیا اعلان وکړو نو دا عمل وکوي ان شاء الله. ها په سنت او عمل الله خوشاليږي او د سنت او تابعداري دا د پیغمبر علی السلام د نزدېکت او د خدای د رضا لوی ذریعہ ده. دوه کې چې الله مونږ د نیک عمل توفیق راکړي الله د فتنو او فتنو پامن کې وساتي. الله چې دا څومره خلکو ظلمونه کړی دي خصوصا د حضرت حسین رضی الله عنه سره او د حضرت حسن رضی الله عنه سره چې د حضور پاک نوسری حضرت عثمان رضی الله عنه داسې نور مقدس خدایا هغه خلک چې دا ظلمونه کړی ته د آخرت لوی عذابونه نصیب کړي او دغه شهدا خدای تاب ورکړي هم پکې امزان شامل د جنت ټول مقامات حاصل کړي او د عقیده غوینو او شهادتونو د برکتنا خدای امت مسلمه خیر او برکت ورکړي. یا الله که څوک مریضان دي ته شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي خدای موږ له فراخ روزي راکړي خدای زموږ دینداری نصیب کړي خدای د دنیا او د آخرت د دواړو خیر نصیب کړي الله د بغضیانو د بغضونو نه مساته د حاسدانو د حسدونو نه مساته او د مخلوق د شر نه مساته او د مقدمو د څخو مرزونو نه مساته او د هسپتالونو نه مساته خدای تم د دنیا او د آخرت برکتونه نصیب کړي او د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي او که څوک په ټینشن او پریشانه کې پروتي خدای هغه ول په خوشاله بدل کړي د حاجتمندو حاجتونه پوره کړي خدای د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي خدای مشرانه مبخي زمون په دې کې کې زمون د محله دا نیاز علي خان دی والده صاحب وفات شوی او زمون په دې محله کې مخ جمال الله وفات شوی
او داسې نور هم که څوک وفات شوي چې څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او چې څوک بیماران دي ته والا روغ صحتونه ورکړي. پروردگار ته د موږ د پیغمبر اسلام د سنت مطابق تابعداري نصیب کړي او خدایا د فسق و فجور او د ګناهونو نه پام او امان کې وساتي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. دا یو بیمار دی الله تعالی دی ولا دا څوک دی بیکی خواہ بیمار دی اللہ دی ولا شفا ورکړي. چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد آدمی کو رکوع سجدے میں پیشاب کا چھوٹا قطرہ رہا ہو یہ بیماری جاری ہو کدا سے انسان کی داغانہ مستقل والا بول بیگی ادریگی نہ اور جب په اختیار کې دا والا بول نه د نساس کې کیږي داغه قانون دا دی چې هر وخت لبو دس کوي بس پخین لبو دسو کې مازیګر پورې پټول منځونه کول شي مازیګر لو بیا دسو کې ماخام پورې پټول منځونه کول شي فرض او قضا پکې کول شي هر وخت لبو دس کوي. شریع عذر نه بغیر که یو سړی کور کې منځ کوي نو منځ کېږي خو زیات ثواب نه محروم شو ناقص شي یو په یو او که شریع عذر وینو بیا کول شي. بعض خلک علماء پسې کنزل او بدرز وای نو بس ځکه پسې وای چې مولیان وتر جنت لاره خای کنه چې څوک چا سره خکې کوته مو خلک سره بد کوي دا قانون دی مولا وتر جنت لاره خای دین وګور ما تاسو ته وسوخ الکه نیکی کې ګناه مې ته وکړ دا رنګ هر جمعات کې علماء لګي تاسو ته د جنت لاره خای نیکی ورته خای د عذاب نه بچ کوي نو خیر لکه وته کنزل کوي ثواب بلاغ نورم زیاتیږي ها ډېر لوی جرم دی ښا چې تاسو یو سړی خلار خیوته وته کنزل کوي دا خدای دې وته هدایت وکړي. کونډو مونډو د بجلی را ګناه دي هر څوک شي کوي